دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک آی ډي محفوظه کړئ او ستاسو فیسبوک آی ډي نشي بنده نو دغه سټینګ تاسو خامخا په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړئ. خو دوستانو زیاتره کسانو انسټاګرام اکاونټ له خپل فیسبوک آی ډي سره لینک کړی وي، له خپل فیسبوک آی ډي سره کنیکټ کړی وي، نو کله چې د انسټاګرام اکاونټ بند سي نو هغه فیسبوک آی ډي هم ورسره بند سي. خو دوستانو دا ډیر ټیم کېږي چې انسټاګرام اکاونټونه په خپل بنديږي، یعنی کوم انسټاګرام اکاونټونه دا ډیر ټیم کېږي نه د استعمال شوی نه د خلاص شوی، انسټاګرام والا هغه اکاونټونه په خپل سسپند وي، په خپل ډیسیبل کوي. نو لدې سره کوم فیسبوک اکاونټ لینک وي هغه هم ورسره بلکې ګورځه تاسو ته په سکرین باندې د یو اکاونټ سکرین شاټ درکاره کوم ګولته ورته لیکلي دی وی هاف سسپندډ یور اکاونټ واز سسپندډ بیکاز یور لینکډ انسټاګرام اکاونټ خان 82 doesn't follow our rules. نو دغه رقم دوستانو ګوره لدغه فیسبوک آی ډي سره انسټاګرام اکاونټ لینک او هغه انسټاګرام اکاونټ سسپند شو نو فیسبوک آی ډي هم ورسره بند شو. نو دوستانو که چیرې تاسو انسټاګرام اکاونټ ل خپل فیسبوک آی ډي سره لینک کړی وي نو خامخا خپل انسټاګرام اکاونټ دوستانو تاسو ل خپل فیسبوک آی ډي سره ان لینک نو تاسو آی ډي ته بیا نقصان نه درسیږي، ستاسو فیسبوک آی ډي به نه بنديږي. نو دا سټینګ به موږ څنګه کوو راسي په ویډیو کې دروخایم. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل بل فیسبوک خلاص کې کله چې تاسو په خپل بل فیسبوک خلاص کې په دا کونج درې لاین اپشن په درې لاین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې بیا تاسو په سټینګز پریویس باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ، کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ سی مور ان اکاونټ سنټر په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي لاندې ګورل موږ سره اخیری اپشن د اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، کله تاسو په اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ دلته سي کوم انسټاګرام اکاونټ تاسو له فیسبوک آی ډي سره لینک وي هغه براوړوي. ګوره دوستانو څنګه ته ریموو ورته لیکلای ده نو سمپل دوستانو تاسو په دغه ریموو باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا تاسو په ریموو اکاونټ باندې کلیک وکړئ، کله تاسو په ریموو اکاونټ باندې کلیک وکړئ لاندې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، کله سم دوستانو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دلته ګوره وای یو نیډ ټو کریټ ا پاسورډ. اوس ګوره دغه انسټاګرام اکاونټ خو تاسو له فیسبوک آی ډي سره لینک کوم مختص به تاسو خلاصوي پاسورډ خو نه غوښتئ ډایرکټ بس تاسو له فیسبوک آی ډي سره خلاصې دی. نو که چیرې وستاس غواړئ وای دغه ته پاسورډ ورکړئ پاسورډ مور کولای شئ سمپل په کریټ پاسورډ سکل تاسو کلیک وکړئ دته تاسو پاسورډ مور کولای شئ بیا په دغه پاسورډ باندې جلا خلاصولای شئ. او که چیرې تاسو پاسورډ نه غواړئ چې دغه ان لینک یې صرف نو سمپل لاندې ناٹ ناو اپشن سره دوستانو دغه ناٹ ناو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، کله سم دوستانو تاسو په ناٹ ناو اپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دوستانو دغه انسټاګرام اکاونټ به تاسو له فیسبوک آی ډي سره ان لینک سي، یعنی دغه انسټاګرام اکاونټ دوستانو تاسو له فیسبوک آی ډي څخه جلا سي. بیا که چیرې دوستانو تاسو انسټاګرام اکاونټ بند سي نو تاسو دغه فیسبوک آی ډي ته به نقصان نه درسیږي. نو دوستانو ډیر ضروري سټینګ د خامخا په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړئ. نو کوم ویډیو خوښه سي ویډیو در سره لایک کړئ، ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه مله دې چې خبر سي او له دغه سټینګ څخه فائدہ واخلي. نو لایک پندره خاصه ویډیوګان کې په دواګانو کې میات ساتئ. د خدای پامان.